الحکیم. طالبانو امام جلال الدین سیوطی رحمه الله د تفسیر دی پاره یو مقدمه جوړه کړې ده، الاتقان فی علوم القرآن. دا کتاب امام سیوطی رحمه الله په دې کتاب کې تر 80 پورې انواع او علوم د قرآن راوړي دي، یعنی ټول علوم یا نوع چې تر قرآن پورې تړاو لري ټول 80 دانی دي. دا 80 علوم دا او 80 نوع امام سیوطی دلته اجمالاً ذکر کړي دي، او امام سیوطی رحمه الله وی که چیرته په دې هره نوعه کې انسان ټول خپل عمر مصرف کی په د یوه نوعه کې، نو عمر لږ ده، بیا هم د دیوې نوع علم انتها ته نسی رسولی. نو طالبانو ورونو قرآن چې ده دا یو داسې کتاب ده چې الله عز وجل را لیږلی ده. نن نه 1400 کاله مخکې د هغې زمانې دپاره هم قرآن ده، او د نن زمانې دپاره هم قرآن ده، تر قیامته چې راځي بیا به هم قرآن وي. او قرآن داسې یو کتاب ده چې ټول علومو دپاره حاوي ده، د ټول بشریت دپاره رالیږل سوی کتاب د قرآن. نو 80 علوم تنا په علومو د قرآن کې دي، او هر یو علم یې تقریبا دی وایي امام سیوطی لو اراد الانسان استقصاه لاستفرغ عمره. کچیر یو سړی غواړي چې د یوې نوعې ټول علوم ځان ته حاصل کی، نو ټول عمر به پناسی، دا علم به ټول حاصل نسی. نو الله پاک دی مونږ ته علوم د قرآن نصیب وګرځوي. الله پاک دی وکي طالبانو ان شاء الله لاس یا 12 ورځې موږ تاسې په علومو د قرآن کې تیروو، بیا وروست تفسیر شروع کوو. نو الله دې وکړي چې په دې یخ کې راغلي د لرې ځایونو نه بیرته چې زه یو څه د ځانه سره یوسه. طالبانو ورونو اولینۍ خبره چې ده هغه په باره د دې کې ده چې دا صورت مکی صورت ته او دا صورت مدنی صورت ته. د مکی صورت او د مدنی صورت په مابین کې معرفت او پیژندګلوي چې ده دا په څه شي باندې کیږي. مونږ به څنګه دا پیژنو چې دا مکی صورت ته او دا مدنی صورت ته. نو طالبانو ورونو دې کې ټولې 4 خبرې دي. اوله خبر دا ده چې مونږ مکی او مدنی صورتونه پیژنو. د مکی او د مدنی اصطلاحاتو دپاره مشهوره رایه دا ده، مکی صورت هغه ته ویل کیږي چې مخکې له هجرت د رسول الله سلام نه مکې مکرمې ته کم صورتونه چې نازل سوي دي مخکې له دې نه دې ته مکی صورتونه وایي. او مدني هغه ته ویل کیږي چې د هجرت نه وروسته نازل سوي دي. مکی هغه صورتونو ته وایي چې د مدینې منورې ته رسول الله هجرت نه و کړی، 14 کاله ژوند د رسول الله په مکې مکرمې کې و. د مکې په ژوند کې چې کوم آیتونه نازل سوي دي یا صورتونه دې ته مکی وایي. مدني هغه ته ویل کیږي چې
وروسته له هجرته د مدینې منورې ته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تللی د مدینې منورې ته بیا د مدینې منورې په ژوند کې چې کوم صورتونه را نازل سوي دي دې ته بیا مدني صورتونه وایي. دا راجح رایه طالبانو دا ده که چا پوښتنه درنه وکړه چې مدني صورت او د مکي په مابین کې فرق کم یو ده نو ته به داسې ورته وایې مدني صورت هغه صورت ده چې بعد الفتح نازل ده، مکی صورت هغه ده چې قبل الفتح نازل ده. دا راجح رایه دا ده. علامه ابن الحجر رحمه الله په فتح الباری کې هم دغه رایه راجح بلی او امام جلال الدین سیوطی رحمه الله هم دلته دا رایه راجح بلی. همدا د اکثر علماو محققین علماو رایه همدغه ده. دا راجح رایه ده چې علماو مختاره ګرځولې ده. دلته دوه رایې نور هم سته، درې. یوه رایه دا د طالبانو چې مدني هغه ته ویل کیږي چې مکی چې هغه په مکه کې نازل سوي وي ولو که له هجرت نه وروسته م وي. یعنی مدني صورت هغه ته ویل کیږي مدني صورت چې وروسته له چا نه نازل. مکی صورت هغه ته ویل کیږي چې هغه په مکې کې نازل سوی وي ولو که دا را نازلوالی د مدینې منورې د هجرت نه وروسته م وي. ګورئ طالبانو، نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمې نه مدینې ته لاړه بیا بیرته چې رسول الله سلام د مدینې نه په فتح د مکې کې مکې ته راغی. دلته چې اوس په مکه کې کم آیات نازل سوی دا مکی ده که مدني ده؟ نو دلته اصطلاحات دي. د دویم اصطلاح په بنا باندې دا مکی صورت ده، ځکه مکی صورت دې ته ویل کیږي چې وروسته له چا نه را نازل سوی وي، په مکه کې نازل سوی. مطلق چې مکه کې کم آیات نازلو دې ته څه وایي؟ مکی. او په مدینه کې چې کم آیات را نازل سوی دې ته څه وایي؟ دې ته مدني ورته وایي. په مکه کې مکی، په مدینه کې مدني. دغه رایه او اصطلاح چې ده دا هغه اصطلاح ده چې مختاره د علماو نه ده، یعنی محققین علماو دا رایه مختاره نه ده ګرځولې. او په دې رایه کې بیا د دویمې رایې مطابق مینا، عرفات، مزدلفه، حدیبیه دا د مکې له نواحیو نه دي، او بدر، احد، جبل الصلاع دلته چې کم نازل دي دا بیا د مدینې منورې متعلقات دي. دریمه رایه دا د طالبانو مکی صورت هغه ته ویل کیږي چې خطاب د مکې خلکو ته پکې سوی وي. مدني صورت هغه ته ویل کیږي چې په هغه کې خطاب د مدینې خلکو ته سوی وي. دا دریمه اصطلاح ده. مکی صورت هغه ته ویل کیږي چې خطاب د مکې خلکو ته سوی وي. مدني صورت هغه ته ویل کیږي چې په هغه کې خطاب د مدینې خلکو ته سوی وي. نو ټولې څو اصطلاحات سولې؟ درې. راجح اصطلاح دا ده کم صورت یا کم آیتونه چې قبل الهجرت نازل دي ولو که په مکه کې نه دي نازلم دې ته څه ویل کیږي؟ مکی. کم صورتونه چې بعد الهجرت نازل دي ولو که په مکه کې نازل دي طالبانو بعد الهجرت دې ته څه وایي؟ دا مدني. اوس مثلا دا آیات چې ده ان تؤدوا الامانة الى اهلها، دا آیات د هجرت نه وروسته نازل سوی ده خو په مکه کې نازل سوی ده. دا آیات مدني ده اوس که مکی د راجح رایې په بنا باندې مدني ده، ځکه بعد الهجرت نازل سوی. موږ وایو کم صورتونه یا کم آیتونه پس له چا نه چې نازل سوي وي، له هجرت نه وروسته چې نازل سوي وي، دغه آیتونه چې له هجرت نه وروسته نازل سوي دي او ولو که په مدینه کې نه دي نازل سوي دا مدني دي. کم چې مخکې له هجرت نه نازل سوي دي ولو که په مکه کې نه دي نازل سوي دې ته څه ویل کیږي؟
دې ته مکی ویل کیږي. دا راجح رایه د علماو محققین علماو همدا ده. طالبانو ورونو تاسې ته خو دا مسئله معلومه ده چې په اختلاف د علماو وي. دلته به تاسو طالبانو دا نه چې تنها کتاب زده کوي، انشاءالله ادب به هم زده کوي. تنها علم ادب د طالبانو ډیر کوشش باید سړی په ادب باندې وکړي، ځکه علم ادب ده. کله چې تا اختلاف اورید، اختلاف معنا څه شی ده، اختلاف څه ته ویل کیږي، نو دا ټول به ته د ځان سره اوري انشاءالله. نو 3 مذهب شول پکې، مختار عند التحقیق دغه مذهب شو. دا یوه خبره سوله طالبانو ورونو. او بله مسئله دا د طالبانو، امام جلال الدین سیوطی رحمه الله دلته یوه بله خبر کوي. هغه داسې وایي کله کله طالبانو یو صورت، راجح اصطلاح خو مو پیژندله که نه، اوس کله کله داسې کیږي طالبانو یو صورت ته هغه چیرته نازل سوی ده، مکی صورت ته، خو هغه مکی صورت کې چې قبل الهجرت ده د هغه یو څه آیتونه طالبانو د هجرت نه وروسته په مدینی ژوند کې نازل سوي دي. دغه آیتونه بیا ملحق سوي تر چا پورې دي؟ تر هغه صورته پورې چې اصل صورت څوک ده؟ مکی ده. داسې هم په قرآن کې سته، ګورئ دا مدني ژوند ده، دا مکی ژوند ده. یو صورت ته قبل الهجرت نازل سوی 3-4 آیتونه دي چې الله تر اوسه دې صورت ته نه دي نازل سوي، هجرت منځته راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکې نه مدینې ته راغی. کله چې رسول الله سلام له مکې نه مدینې ته ژوند راوکه، اوس مدینې منورې ته راغی. دلته هغه 3-4 آیتونه اوس را نازل سول، چې را نازل سول خو هم ملحق دي تر دې صورته پورې. اصل صورت څوک ده؟ مکی ده. آیتونه 3-4 دانې پکې څوک دي؟ مدني دي. چې تاسې دې ته فکر وي طالبانو، کله چې تاسې طالبانو ورونو د علم میدان ته چې رادانګئ، علم یو لوی باب ده، علم به ستړي تیروي طالبانو. دا اوس زه خپلې کتابخانې نه چې راغلم طالبانو، خپلې کتابخانې نه ډېر یخ د وجې نه مې د ملا باندې درد سو، کور کې راتویلی وي، دلته بخارۍ به ولګو میلنه، بیا کتاب نه کتل کیږي طالبانو. ښه علم پسې به ستړي تیروي، تکلیف که تا داسې ګرم ورته کېناستلي بیا خوب درغلی، بیا کار نه کیږي. نو علم پسې به ستړي تیروي طالبانو، تکلیف غواړي علم. نو دا چې کله تاسې الله عز وجل د الله د دین دپاره مختار کړلی، د علم دپاره راغللی، نو دا به زده کوئ. ټول صورت مکی ده، 4 صورت آیتونه پکې مدني دي. دا څنګه کېدلی شي؟ ولې نشي کېدلی؟ صورت په مکه کې نازل ده، 4 آیتونه یا 5 یا 10 یا 2 یا 1، دا بیا په مدني ژوند کې نازل ده، ملحق تر هغه صورته پورې دي. ټول صورت مکی ده، دا آیتونه پکې مدني دي. یا عکس کله کله طالبانو داسې کیږي 3-4 آیتونه نازل سوي دي په مکی ژوند کې، بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کړی ده، د هجرت نه وروسته ژوند کې طالبانو الله عز وجل داسې کړي دي. دلته 3-4 آیتونه نازل سوي په مکی ژوند کې. رسول الله هجرت کړی، ټول صورت چیرته نازل سوی؟ په مدني ژوند کې نازل سوی. مدني ژوند کې ټول صورت نازل سوی. دغه آیتونه چې په مکی ژوند کې 3-4 را نازل سوي، دا بیا تر چا ملحق دي؟ تر مدني ژوند پورې ملحق دي. ښه صورت څوک سو؟ مدني. لږ به غږېږئ ما سره طالبانو، ځکه چې زه ستړي تیروم، بیا زه داسې فکر کوم چې هغه سقراط وی چې کله زه شاګردانو ته سبق وایم، وی چې شاګردان پوه سیم زه پوهیږم، او چې پوه نه سیم وی زه پوهیږم. وی چې پوه سي پوهیږم، مخ ته یې ګورم طالبانو. مخ د انسان د باطن آینه ده، ټول صفات د انسان په مخ کې دي. طالب ته وګوره، اخلاقی ده که بد اخلاقه ده، مخ نه سړي ته انتزاع کیږي، سترګو نه انتزاع کیږي. نو طالبانو ما سره به غږېږئ، یا داسې نه چې غلي ناست یا لکه د ما د سبق طرز دا ده، زه چې ستړي تیروم څومره چې تاسې ډېر شوقیان یې غومره طالبانو زه عمق د مسایلو ته ننوځم. او که تاسې داسې ساړه پاړه ولیه، نو بیا طالبانو ما نه به هم ګیله نه کوئ.
نو سورت څوک سو طالبانو مدني آیتونه چیرته نازل ول یو څو دانې قبل الهجرت ام الحق سول تر دې پورې سورة مدنیة فیه بعض من الآیات مدنیة مکیة سورة مکیة فیه بعض من الآیات مدنیه طالبانو په خبر خو پوه شولی کنه نو دا هم تر علومو د قرآن پورې تړاو درلوده دغه خبر چې ده علامه امام بیهقي رحمه الله کړې ده امام بیهقي د دنیا یو لوی عالم تیر سوی شافعي مذهبی ده دلائل النبوه یو کتاب جوړ کړی د غجن امام سیوطي نقل کړی ده او علامه ابن الحجر رحمه الله په فتح الباری کې چې د بخاري یوه شرحه جوړه کړې ده په هغې کې دا خبر لیکلی ده طالبانو ورونو ما مخکې تاسې ته وویلې انشاءالله که د الله عز وجل خوښه وله دا دومره لږ موده کې چې 40 یا 45 ورځې تېروئ په ژوند کې به مو انشاءالله بدلون راځي دا اوس ځان سره یاد ساتئ طالبانو که ژوند یو محسوس بدلون به بیا په ژوند کې وینئ خو طالبانو علماو دومره کتابونه جوړ کړي چې ورته حیرانه بسې طالب مولا سره چې کښېنې په پښتو کې به یو د تقریرونو ښه کتاب نه وي څومره وخت دې په علم کې تېر کړی چې اوس دغې موضوع ته ورځې نو الله پاک مو طالبانو علماو ګرځوه ابن الحجر فتح الباری طالبانو 20 کلونو کې جوړ کړی کتاب ده نن هر ملا سریښی ده چې ورننوځئ نو طالبانو دا پلاستیکونو کې تر اوسه میخی نه راویستلی که نه الا طالبانو الا ما سره خپله د فتح الباری 2 نسخې دي طالبانو دواړه نسخې الحمدلله ما کتلی دي کله کله که د امتحان دپاره څوک راځي کتابخانې ته یو هر جل چې راخلي پاڼې دې واړې ورته معلومات کیږي د کتلو نو الله پاک د طالبانو تاسې هم شوقیان د علم وګرځئ کیږي طالبانو اگه به ما نشینی ما شوي اگه به دیگ نشینی سیاه شوي که نه چې ما سره کینی بیا زه درنه جوړیږم چې دیگ سره کینی تور بسې چې پښتون مولا سره کینی پښتو بسې او چې د عربي کتاب سره کینی عربي بسې دا داسې کیږي طالبانو هر شی له خپل شي نه رنګ اخلي الله پاک مو طالبانو د علم په رنګ باندې رنګ که له مونږ سره اوس به یو مثال هم درته ووایم طالبانو سورة الانعام ټول مکی سورت ده طالبانو سورة الانعام ټول مکی سورت ده په دغه مکی سورت کې د سورة الانعام ټول مکی سورت ته 2 آیتونه په مدینه کې نازل سوي دي 2 آیتونه مدینه کې نازل سوي هغه 2 آیتونه ملحق سول تر دې مکی سورة الانعام پورې ټول سورة الانعام مکیه 2 آیتونه پکې مدني دي دا طالبانو بیا خو امام سیوطي صاحب طالبانو د ټولو سورتونو مثال راوړي نو مثال خو یو ده نه بس وي په خبر پوه شولی که نه نو چې پوه سولی بیا دی دومره ډېر مثالونه راوړي طالبانو په پاڼو بحثونه کوي چې هغه صورت کې هغه بیا ده په هغه صورت کې بیا دغه ده نو هغه موږ څه کوو ځتي صرف مو تاسې په اصطلاح باندې بلد کړلی الله پاک خپلو کورونو ته بیا بوتللی الاتقان فی علوم القرآن طالبانو دا به بیا پیدا کوئ ما یې طالبانو این پلارم لا پیدا کړی تاسې بیله دی اوس پیدا کوئ وروسته یې د پلار نم خبرې درته کوم طالبانو چې هغه 10 جلدونو کې کتاب ده بیا یوه خبر دلته طالبانو امام سیوطي بلم کوي هغه داسې ده علما وایي د مکی او د مدني صورتونو په مابین کې یوه بله اصطلاح جوړه ده هغه اصطلاح داسې ده طالبانو هر هغه صورت کې چې یا ایها الناس وي دا مکی ده هر هغه صورت چې په هغې کې یا ایها الذین آمنو وي دا مدني ده دا خبر طالبانو علما کوي کتابونو کې یا بني آدم یا ایها الناس دا دواړه د مکی علامه ده یا ایها الذین آمنو دا د چا علامه ده د مدني علامه ده اما طالبانو دا قاعده کلیه نه ده علی الاکثر ده یعنی اکثریه ده علی ځکه ډېر داسې صورتونه سته طالبانو قرآن کې چې هغه
مثلا سورة النساء مدنی ده، په اول کې راغلی یا ایها الناس. سورة النساء مدنی سورت ته یا ایها الناس پکې راغلی ده. نو د تا د اصطلاح په خلاف باندې دا سو کنه. موږ ویلي یا ایها الناس د مکی علامه ده، ما دا څوک ده؟ مدنی ده. یا طالبانو مثلا په هغه کې څه ورته وایي په سورة الحج مکی سورت ده، یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. دا اصل کې سورة الحج مکی سورت ده، خو هغه د یا ایها الذین آمنو خطاب پکې راغلی. ته خو وایي چې یا ایها الذین آمنو خطاب خو د مدني نښه ده، اما دا څوک ده؟ دا مکی سورت ده. نو طالبانو تاسې د دې ته فکر وي یا ایها الناس یا بني آدم دا د مکی علامه ده د مکی سورتونو، خو علی الاکثر لا علی الکل. او یا ایها الذین آمنو دا د چا نښه ده؟ دا د چا علامه ده؟ د مدنی علامه ده، د سورتونو مدنی سورتونو علامه ده. اما د علی الاکثر د طالبانو یا ایها الذین آمنو څوک نه ده؟ کلیه نه ده. طالبانو په خبر باندې پوه سوله یا هسې به طالبانو کله کله منځ کې یوه جمله معترضه کوو. یا ایها الذین آمنو آمنو. علامه عبدالحی لکنوي مونږ په هند کې طالبانو یو عالم تیر سوی علامه عبدالحی لکنوي ډېر ښه ملا تیر سوی، 9 کاله عمر باندې طالبانو وفات سوی، ډېر ځوان ده. دغه سړی ده چې په هدایې حواشي وي کړي دي، الله پاک ورته ډېر لوی علمیت ورکړي. علامه عبدالحی لکنوي رحمه الله یو کتاب جوړ کړی فوائد البهیه فی التراجم سادات الحنفیه. په دې کتاب کې طالبانو لیکلي، یو عالم ښودلی جلال الدین الخوارزمي انشاء الله، دی ښیي و یو ورځ بادشاه راووته جهاد ته تله، نو ډول وهل کېده. دا د غزا دپاره مخکې به اعلان کېده که نه، طبل عربي کې ورته طبل وایي ډول ته. نو ډول وهل کېده، بادشاه راغی. نو د بادشاه له جلال الدین الخوارزمي نه پوښتنه وکړله، وایي دا ډول څه؟ نه وایي یا ایها الذین آمنو آمنو. وایي دا څه معنا لري؟ یا ایها الذین آمنو آمنو وایي دا څه معنا لري؟ نو د عالم ورته ویلې د بادشاه ته وایي دا ډول جواب درکوي که نه؟ هلته جهاد دپاره ډول وهل کېدی، وایي ډول څنګه جواب راکوي؟ نو طالبانو د ورته ویلي وي ډول جواب ځکه درکوي یا ایها الذین آمنو تحصیل د حاصل راځي. یا ایها الذین اورم ایمان راوړی، بیا څنګه ایمان راوړم؟ بیا ایمان راوړل خو تحصیل د حاصل سو منطقیانو. یا ایها الذین آمنو آمنو ای دومو علی ایمان خو م راوړی، آمنو ای دومو علی الایمان په دوام په ایمان باندې وکوي. نو ډول چې وهي که نه دوم دوم داسې کوي، نو وی دومو دا ډول وی جواب درکوي. طالبانو الله پاک داسې نادر علما په دنیا کې تیر کړي دي. الله پاک دې مونږ او تاسې هم د هغو علماو په لاره باندې روان وګرځوي. طالبانو خلکو غلط کړي یو، دومره علوم پراته دي طالبانو معتل، دومره علوم چې ورته حیرانه بسئ. مونږ یې بس په قاضي او په حمدالله غلط کړي یو، ټول عمر مو د عصام په حواشیو کې تیر سي، هلته کوټه کوټه علوم پراته دي، هغې ته مونږ سره مو ښکاره نه کړو. اخر چې ملا سوی چې مم نه زده، نننۍ دنیا کې چې عرب سره کینو یو دوه خبرې هم نه سو سره کوئ. الله دې وکړي طالبانو مونږ خپل مسیر بدل کړو، د علومو په طرف روان سو. دا ډیره مهمه ده طالبانو، انشاء الله دا کار به کوو. دغسې ده که نه طالبانو، خپل مسیر به د علومو طرف ته روانو چې د الله عز وجل علوم را ژوندي کو. یوه ښه نښه یې دا د طالبانو تاسې به نه یې اورېدلي چې یو ملا اتقان فی علوم القرآن تفسیر کې وایي، بیا به وروسته هم درته معلوم سي، لږ صبر خو کوئ که نه. قرآن الله عز وجل چې را نازل کړی د طالبانو، ټول قرآن الله څنګه نازل کړی؟ په حضر کې نازل ده. قرآن ټول په حضر کې نازل ده. اکثر لږ لږ طالبانو قرآن بیا په سفر کې نازل سوی ده.
مثلا واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. طالبانو کله چې حجة الوداع وو، تاسو طالبانو مجبور یم زه لږ علمي بحث هم وکړم بعضې شیانو باندې. طالبانو نبی صلی الله علیه وسلم چې و، او یوه خبر دا ده طالبانو، زه خپله علمي تحقیقات کوم، کم طالبان چې نه پوهیږي بیا ځان مه ستړی کوي، سر له اوسه بیا لاړ سه یا، ځکه موږ راتلونکي بحثونه طالبانو ټول علمي دي، تفسیر هم چې کوو طالبانو علمي کوو، د عوامو ته خو نه، عوامو کې مالته کابل کې به یو چېرته کاړی، موږ علمي څوک کوو. نو چې بیا هم فکر وي طالبانو چې ولا دا خو ونه شوله، کاشکې اول نه پوی ولو، نو دا د اوس د پوی طالبانو موږ تحقیقات علمي دي، نو چې علمي وي که تر وسه کېږي فبها ونعم ویلا فروحو. نو طالبانو نبی علیه السلام پیدایښت چیرته سوی؟ په مکه کې. مکه او مدینه طالبانو خپل منځ کې تر 4.5 کیلومتره پورې لکه دیجې نه تر قندهاره دومره فرق لري، دلته مکه ده او هلته مدینه ده. نو نبی علیه السلام چیرته پیدا سوی و؟ په مکې مکرمې کې. خو نبی علیه السلام چې هجرت وکړه طالبانو، مکه یې مطلقا پرېښودله، مدینه یې په چا ونیوله؟ په توتن. تاسو ته خو معلومه ده په قدوریو په کنځ کې وطن اصلي په چا باطله کېږي طالبانو؟ وایي که نه؟ بالمثل. مثل څه شی ده طالبانو؟ بالتوتن. که نه هغه دی چې په وطنوالي باندې ونیو، دا باطل سو. نبی علیه السلام چې کله په حجة الوداع کې اخرینی حج و، بیا له هغې نه وروسته رسول الله وفات سو. نبی علیه السلام چې له مدینې نه مکې ته راغی، دا خپل وطن و، دلته نبی علیه السلام مسافر و که مقیم؟ مونځ مسافرانه کو که مقیم؟ خپل وطن و، خدای پریښی و طالبانو دا وطن. څوک یې په وطنتوب نیولی و؟ مدینه منوره یې په توتن باندې نیولې وه. نبی علیه السلام دلته مسافر و. نو چې مسافر سو، دلته طالبانو په حجة الوداع کې عمر رضی الله عنه ورته ویلې کاشکې مو مقام ابراهیم مصلا نیولی وی، کاشکې مو د مقام ابراهیم سره یو 2 رکاته نفل کولی. الله عز وجل قرآن نازل که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، کنه قرآن را نازل سو. عمر صاحب ویلي وروسته بیا په دې خبر کو، وی کاشکې مو مقام ابراهیم، اوس هر سړی طواف وکړي که نه، یو طواف 2 رکاته مونځ واجب ده، ابه چیرته کوې؟ مقام ابراهیم سره. مقام ابراهیم خو به م لیدلی وي که نه په د ویډیوګانو عکسونو کې. الله آیات را نازل که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، مقام ابراهیم مصلا وګرځوئ، دلته لمونځونه ورسره کویه. نو الله عز وجل دا آیات را نازل وګرځو. نبی علیه السلام مسافر و که په حضر کې و؟ خپل وطن کې و. خپل وطن یې پرېښی و که نه؟ خپل وطن چې پرېږدي بل وطن ونیسي، دا یا خو د سفر وطن وګرځېده که نه طالبانو؟ قدري کنځ خو مو ویلی ده، اوس به وایي چې مونږ غجې ته رسېدلي نه یو، قدري کنځ خو اسانه ده. نو ټول قرآن چیرته اکثر نازل سوی؟ په حضر کې. کله کله قرآن چیرته هم نازل سوی؟ په سفر کې هم طالبانو. منځ د بیت الله کې قرآن په همدې هغه کې نازل سو، په غزوه د فتح د مکې کې. طالبانو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ، بیا مکې مکرمې ته یو وارې په حجة الوداع کې راغی، یو وارې طالبانو په فتح د مکې کې راغی، یو وارې په عمرة القضا کې راغی، یو وارې په صلح د حدیبیې کې تر حدیبیې راغی، کافرانو را پرې نه ښوده چې مکې ته نږدې راسي. 4 وارې راتګ سوی له مدینې نه په دې قصد. حدیبه د مدینې نه طالبانو داسې یو 10 کیلومتره به لري د مکې نه، پرې نه ښوده. هلته صلح وسوله، صلح د حدیبیې. بیا راتلونکي کې عمرة القضا ته راغی، بیا طالبانو فتح د مکې ته راغی، اخرینی وار باندې حجة الوداع کې راغی. وداع ځکه ورته وایي د خدای په معنی حج و. نبی صلی الله علیه وسلم هلته یوه خطبه وویلې، داسې خطبه وه کانما یودع، لکه خلکو نه چې خدای په معنی اخیستله، بیا چې حج نه لاړه 3 یا 4 میاشتې وروسته
رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات سو. نو په منځ د بیت الله کې یو آیات نازل سوی ده په فتح د مکې کې، هغه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانة الى اهلها. عثمان ابن طلحه الحجبی نومید. کله طالبانو چې فتح د مکې راغله، په فتح د مکې کې کلی د بیت الله څه وه د عثمان ابن طلحه الحجبی سره وه. د مور صلافه نومېدله، دا سخته لویه کافره وله. د دې زمن د بدر په جهاد کې وژل سوي ول، نو رسول الله سره ډېر بغض و. بیا قصه خو اوږده د طالبانو ټوله نه درته کومه، بیا په حدیثو کې اورئ چې کله الله پاک د حدیثو میدان ته بوتللی، نو بیا نه ورکوله کیلي. بالاخره نبی علیه السلام دوی په ترنه راوړله، بیا د علي رضی الله عنه سره وله داسې اراده سوله چې کیلي بیرته دوی ته ورنه کي. ځکه دا بیت الله کې طالبانو یو حاجیانو ته اوبه ورکول دي چې دې ته سقایت الحاج وایي. دا په قومونو کې تقسیم ول، یو به مثلا اوبه ورکوي، بل قوم سره کیلي د بیت الله والا، نو اخ وړه کیلي نه ده که نه داسې وړه خبر. هغه د عثمان ابن طلحه الحجبی په خاندان کې همداسې قرنن بعد قرنین را روانه و. الله قرآن را نازل که، نبی علیه السلام ته ویلې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانة الى اهلها. هماغې خاندان سره چې له اسلام نه مخکې د بیت الله کیلي و، اوس یې ورکوي. د الله دغه حکیمانه فیصله باندې صلافې ته الله ایمان نصیب که، او عثمان ابن طلحه الحجبی الله مسلمان وګرځو. ځکه هغوی ویلي چې دا څومره عجیب دین د اسلام ده چې کله کیلي رانه واخیسته، واکمن په مکه وګرځېدل، هر څه یې تر وسه رسیږي، خو موږ ته بیرته کیلي راکړه، الله ورته امر وکړه. نو دا په منځ د بیت الله کې دا آیات نازل سوی، ان الله یأمرکم. طالبانو د تاریخ په اوږدو کې کله کله ډېرې نادرې وي. کم آیات ته چې په منځ د بیت الله کې نازل سوی دا آیات ده. څوک د بیت الله په منځ کې زیږېدلي دي، دا هم ډېره د تاریخ نادره ده. حکیم ابن حزام دا طالبانو د بیت الله په منځ کې زیږېدلی دی. نه تاریخ په نادرو کې طالبانو یوه نادره دا ده، او یوه نادره دا وه د حکیم ابن حزام. دیم 120 کاله عمر، د پلار یم د نیکه یم د غور نیکه یم. امام سیوطي یوه رساله جوړه کړې، ریح النسرین فی من عاش من الصحابه 120. هغه صحابه چې 120 کاله عمر کړی ده. یو عدي ابن حاتم ده، هغه طالبانو 80 کاله کافر و، بیا پس له هغه نه اسلام 80 په اسلام کې تیر کړي. دا هم د تاریخ یوه نادره د طالبانو، ریح النسرین فی من عاش من الصحابه 120. ما سره سته طالبانو، دا هم په تاریخ کې یو ښه باب د طالبانو، بیا یې ګورئ. د ما خبرې طالبانو دغسې مه ځان سره تیروئ، یو ځان سره د عنوان په شکل لیکئ، فکر پې کوئ. مکې مکرمې کې یو کتابخانه باندې ګرځېدم طالبانو، د امام الذهبي مې یو کتاب پیدا که، هغه صحابه و تابعین چې 80 کاله عمر کړی ده، بیا مې واخیسته، اوس ته ده را سره. داسې تاریخ کې د یو باب د طالبانو خوند کوي کله کله که نه. کله کله طالبانو یو کتاب یې دومره ډېر څه شی نه وي پکې، هسې بل ملا سره نه وي، نو دا هم خوند کوي چې تا سره وي. مثلا طالبانو ابن عساکر یو کتاب جوړ کړی ده، کتاب الاربعین عن 40 فی الاربعین للاربعین. 40 حدیث دی پکې طالبانو، کتاب الاربعین 40 حدیثه. کتاب الاربعین عن 40 40 استازان نه، هر حدیث ته بیل بیل استاز نه. کتاب الاربعین عن 40 فی الاربعین، هر حدیث د هر استاز نه په بیل وطن کې، فی الهرات وفی الغور وفی البدخشان وفی القندوز وفی لمغان وفی الکابول وفی البکتیا، داسې په بیلو بیلو ولایتونو کې هر استاز نه بیل بیل. کتاب الاربعین من 40 فی الاربعین للاربعین، په 40 موضوعاتو باندې احادیث دي. دومره ډېر شی نسته، هسې چې ما سره موجود ده، تاسې داسې طبیعت ورته داسې رسې کېږي چې کاشکې موږ سره هم وایي. نو دا طالبانو خپل علمي باب کې یو ځان ته ښکلا او خوند ده، الله پاک مو پې باندې اخته که.
نو طالبانو ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانه الى اهلها دا په حضر کې نازل ده په منځ د بیت الله کې او آیت د تیمم چې د طالبانو داوم په سفر کې نازل سوی د آیات تیمم د بخاری شریف حدیث ده. وروسته طالبانو نور قصه وروسته را روانه ده، تکرار به نه کوم ځکه هغه قصه وروسته په یو بل شي باندې م راځي او که الله بخاري شریف ته ورسولی طالبانو هلته تکرار واته وارې دا قصه هلته ذکر کیږي تنا په بخاري شریف کې. نو قرآن اکثره څوک نازل فی الحضر او بعضی آیتونه د قرآن چیرتم نازل سوي رسول علیه السلام به په سفر کیو خو څوک دی غلط نه کی درته وایي چې امام سیوطي چې کم آیتونه راوړي دي مثالونه مثلا په منځ د بیت الله کې مثلا واتخذوا من دا په نو سفر نه رسول الله دا خو د نبی علیه السلام وطنو نبی علیه السلام دا وطن پرې کوي مکه مدینه منوره چې په توتون ونیوله وطن اصلي څوک سو باطل سو. آفرین. طالبانو قرآن الله عز وجل اکثر د ورځې نازل کړی ده، بعضې قرآن الله عز وجل چیرتم نازل کړی په شپه کې نازل کړی، اکثر قرآن د ورځې نازل سوی، بعضې قرآن څوک هم نازل سوی د شپې. طالبانو عبدالله ابن عمر وی د بخاری شریف حدیث ده مسجد القبا نبی علیہ السلام صحابو په مسجد القبا کې د سحر لمونځ کو. طالبانو دا خو چې سړي لیدلی نه بیا بل فکر کوي. مدینه منوره کې طالبانو یو مسجد نبوي ده یو مسجد القبا ده. مسجد قبا طالبانو د اسلام په تاریخ کې اولینی جماعت دا جوړ سوی لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم. مسجد قبا د طالبانو مسجد نبوي وروسته جوړ سوی ښه په دې باندې علامه نور الدین سمهودي شافعي ډېر اوږد بحث کوي. نو مسجد القبا کې طالبانو د سحر جمع ولاړه وه، یو سړی راغی د جمع والا خلکو ته یې ویلې نبی علیه السلام باندې نن شپه قرآن نازل سوی ده. قرآن داسې ده قد نرى تقلب وجهك في السماء فول وجهك شطر المسجد الحرام. طالبانو دا بخاری شریف کې یو علمی بحث ته دلته نه کوم طالبانو بیا تاسې نه پې پوهیږئ داسې نسي لکه د مفید طالبین غوندې د چرګې قصه که نه. نو نبی علیه السلام چې په مکې مکرمې کې و طالبانو مونځ چاته کو توکل په خدای وبهیې کم چې پوه سئ. نو طالبانو نبی علیه السلام چې په مکې مکرمې کې هجرت یې نه و کړی مونځ چاته کو بیا چې مدینې ته راغی چیرته یې کو. دلته طالبانو په خبر نه یې پوه ځکه چې غږیږئ نه یې پوه طالبانو دا د تحقیق خلاف ده. طالبانو اصلي خبره داسې ده دلته دوه مذهب دي طالبانو. یو مذهب داسې ده نبی علیه السلام چې په مکه مکرمه کې مونځ چاته کو بیت الله ته که نه بیا یې چې هجرت راوکړه مدینې منورې ته بیا یې مونځ چاته کو 14 میاشتې مونځ چاته کو بیت المقدس ته. مقدس به نه وایي طالبانو بیت المقدس صحیح داسې ده طالبانو. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی 14 یا 18 یو وارې خو چاته و بیت الله ته و دا منسوخ سو بیا چاته سو بیت المقدس ته سو. کله چې بیت المقدس بیا 14 یا 18 میاشتې بعد هغه منسوخ سو بیرته چاته سو څو نسخې راغلې 2 نسخې راغلې. امام جلال الدین سیوطي طالبانو داسې نه ده چې یو سړی ښه ملا سو ټولې خبرې به یې موږ منو طالبانو ښه علم بحر ده دریاب د لامبو به پکې وهو حق خبره به یې راخلو. نو طالبانو امام سیوطي یو کتاب جوړ کړی توشیح په بخاري حاشیه د 5 جلدونو کې ما سره شته. دې کتاب کې لیکلي قرآن څو وارې قبله څو وارې نسخه پکې راغلې 2 وارې یو وارې بیت الله ته وه یو وارې بیت المقدس ته وه بیا بیرته بیت الله ته سوله یو وارې بیت الله منسوخه سو یو وارې بیت المقدس منسوخ سو اخر چاته راغله خدا طالبانو د تحقیق خلاف ته دا مشهور هم په علماو کې هم داسې ده
اما دا خلاف التحقیق د طالبانو حق خبره دا ده بناء على ما قاله امیر المؤمنین فی الحدیث علامه ابن الحجر عسقلانی رحمه الله په فتح الباری کې ډېر عمیق سخت ځای په بخاري کې دا ځای ده باب الصلاة عند البیت دلته یو باب امام بخاري کې ډېر خطرناک باب د طالبانو مولیان ډېر پکې خویږي نو دغه باب کې ابن حجر رحمه الله لیکلی دي ما خبر واوري طالبانو داسې به وکړو تا سره موبایل نشته طالب جانه راکه داسې طالبانو داسې پیښوله نبی علیه السلام چې و د هغه څه د طالبانو بیت الله شمالي ده بیت الله څوک ده نه د مدینې منورې شمال طرف ته څوک ده د بیت المقدس د مدینې منورې شمال طرف ته ده او مدینه منوره کې طالبانو قبله جنوب طرف ته ده مونږ تاسو کې خو غرب طرف ته ده مدینه کې چیرته ده شمال بیت المقدس ته طالبانو نو نبی علیہ السلام داسې چل وکړ طالبانو په مکه کې چې اوسېده نو په مکه مکرمه کې به رسول الله داسې اوسېده داسې به په لاس پوهی کم طالب جانه په نبی علیہ السلام به په مکه کې داسې اوسېده دا مکه وه دا شام بیت المقدس و شام خو ډېر لرې ده له مکې نه طالبانو بیت المقدس چې عاصمتو فلسطین اللهم حرره من الصهیون نو طالبانو دلته نبی علیہ السلام مکه کې چې مونځ کو داسې به درېده چې چاته مونځ وکړي بیت الله ته هم ودرېږي بیت المقدس ته هم برابر سي داسې به درېده طالبانو رسول الله تاسې ما په خبر پوه شولې نبی علیہ السلام مونځ چې په هغه کې کو څه ورته وایي په مکه کې مونځ کو بیت المقدس ته کو که مکې ته کو کعبې بیت الله ته کو اصلي بیت المقدس ته کو خو داسې به درېده چې څوک هم پکې راسي دواړه راسي پکې هم بیت الله برابر سي هم څوک هم بیت المقدس برابر سي دواړه ته به درېده خبر باندې پوه شولې که نه نو دا د رسول علیه السلام مثلا دا بیت الله و دې ته به هم برابر سو بیت المقدس و دې ته به هم برابرېده داسې به درېده رسول الله مونځ به داسې ترتیب باندې کو دا د ابن حجر رایه ده خو طالبانو چې کله رسول علیه السلام مدینې منورې ته لاړه دلته یې مونځ اصل مونځ یې چاته کو خو داسې به درېده چې مکه هم څوک شي هغه ما ته مخ ته راسي خو چې بیت هغه ته لاړه هلته بیا طالبانو بیت الله څوک وه جنوبي په مدینه کې بیت الله جنوبي ده بیت المقدس بیا دواړو ته نه برابرېده طالبانو چې نه برابرېده اصل مونځ خو په مکه کې چاته کو اوس هم چاته شروع بیت المقدس ته شروع یوه نس شپاړس یا اوولس میاشتې همداسې وه بیا الله عز وجل آیات را نازل که قد نرا تقلب وجهك في السماء فول وجهك شطر المسجد الحرام یوه نسخه راغله که دوه هلته هم بیت المقدس ته و په مدینه کې هم بیت المقدس ته و الله چې آیات را نازل که د بیت المقدس قبله منسوخه سوله چاته راغله د ابن حجر په رایه باندې څو نسخې راغلې هذا هو التحقیق طالبانو هغه سره زده کړئ او د ابن حجر رایه طالبانو د دنیا د محققین علماو مختاره ګرځولې مونږ په هند کې طالبانو په متأخره زمانه کې یو سړی تیر سوی علامه محمد یوسف بنوري هغه یو کتاب جوړ کړی تحفة الأریب فی احکام القبلة والمحاریب بیا طالبانو که چېرته د قبلې وروسته د قبلې بحث راځي طالبانو بیا د قبلې بحث هم درته کوم که د الله عز وجل خوښه وخه ډېر شیانو باندې به پوه سئ طالبانو ایما خپل دماغ نه طالبانو علم بخیل د طالبانو که وسیع ده وسیع د طالبانو تاسې تنګ نظاري غوندې چې یو مولا نوم درته یاده به ده دا به ځان نه ورکوئ طالبانو دنیا کې چا چې قرآن ته خدمت کړی هغې ته به د تاسې په ذهنونو کې احترام پیدا کیږي ځان نه د مرچ هغه جوړ کړی داسې به نه کوئ طالبانو د دنیا د اسلام له ابتدا نه را شروع تر ننه پورې چې څومره علما تیر سوي په علمي میدان کې به ادب کوي ولو معتزلیا ولو جهمیا
ولو فلانیا ته څه کوي عالم تیر سوی هغه علم خبر به راخلي نور به ادب کرادم کې د ادب په چوکاټ به صحیح ده طالبان که علم ته به احترام لري که معتزلي ده بس وی دا معتزلي ده بس نور د نه سړي زوی ده دا خبرې به نه کوي دا د علم د ادب سره خلاف خبرې دي دا خو تا نن عصر کې زده کړي دي چې استاد سره کښېني او درته ووایي بل مناسي سړي بچی چېرته ده دا د علم ادب نه ده طالبانو موږ به په علمي د علم له آدابو سره طالبانو د چا خبره نقد کوو رد کوو به دا چې سپکه خبر ده طالبانو علم نو الله دې وکړي چې د ما په خبر تاسې پوه شوي یئ نبی علیہ السلام چې سحر لمونځ مسجد القبا وه جمع ولاړه وه عبدالله ابن عمر وی صحابي ورغی دوی ته یې څه ویلې بېګا شپه ایتونه نازل سوي دي او تحویل د قبلې راغلی ده دوی په مسجد القبا کې نو له دې نه معلومه سوله چې څوک ده د آیتونه چیرته نازل ول د بخاري حدیث ده د شپې نازل سوي ول د آیتونه خو طالبانو یو عالم تیر سوی علامه جلال الدین البلقینی شافعي ورته وایي ښه ملا تیر سوی طالبانو تاسې خو ایله حمدالله ډېر ښه پیژنئ طالبانو قاضي مبارک هغه علما وپیژنئ طالبانو چې دنیاوالې پیژني قاضي مبارک افغانانو نه بغیر یو هند و پاکستان نه نور څوک نه پیژني جلال الدین بلقینی بیا تاسې نه پیژنئ نړیوالې پیژني طالبانو داسې سړی تیر سوی د امام سیوطي استاز هم تیر سوی د ده سړي الله ورته لوی علمیت ورکړی طالبانو جلال الدین بلقینی شافعي ډېر ښه کتابونه هم جوړ کړي طالبانو الله ورته لوی علمیت ورکړی طالبانو دی وایي طالبانو اصل کې دا چې نازل سوی دا صورت د شپې نازل سوی جلال الدین بلقینی وایي ولې د شپې نازل سوی ځکه که دا ورځې نازل سوی وای نو تاخیر البیان عن وقت الحاجت دا طالبانو ناروا ده کاشکې مو طالبانو په اصول فقه کې دا قاعده وزده ولی دلته ناست یې راته طالبانو او دا ما طالبانو اکثره وخت کې چې زه علماو سره مجلس کې کینم او زه غوښتنه دا کوم چې موږ مدرسو کې طالبانو ته نصابونه بدل کړي د الله په خاطر اوس طالبانو دا یوه علمي مسله ده تأخیر البیان عن وقت الحاجت کله چې د الله یو حکم نازل سي وروسته کولې خلکو ته نه بیانول حاجت وخت هم پیدا ده بیا هم نه ورته بیانوي دا طالبانو ناروا ده د اصول فقه مسئله ده تاسې به یې موږ ته خو نه ده راغلي نو تا کله هغه اصول فقه ویلې ته خو مسلم ثبوت کې هغه ځای وایې چې هغې کې منطق لالاګان دي پکې کوم چې اصلي اصول فقه د هغه نه وایې ته مسلم ثبوت غټ کتاب د طالبانو هغه ته نه وایې تا د ابن الهمام د فتح القدیر مولا د اصول فقه کتاب تر اوسه بیخي لیدلی نه ده انشاءالله طالبانو په لسګونو کتابونه ما سره چې کور کې کومه کتابخانه د دې دروازې قدر ته طالبانو سر تر سر تنا د اصول فقه کتابونه دي دومره ډیر دي ته فکر وکړه چې تا څومره د علم سره پښتو کوم د تقریر کتاب خو به نه یې راوتلی دې ته د طبیعت خراب جلال الدین بلقینی څه وایي طالبانو وی دا د ورځې نه ده نازل سوی آیات د ورځې نه ده نازل سوی که د ورځې نازل سوی وای مسجد قبا 1 میل مسافه طالبانو له مسجد النبوي نه لرې ده ښه 1 میل مسافه د مسجد النبوي نه لرې ده نو تأخیر البیان عن وقت حاجت اوس که بیل فرض دا د ماسپښین په مانځه کې دا آیات د ورځې نازل سوی د ماسپښین په مانځه کې که نه نو بیا مازدیګر ماښام ماخوستان تر سهاره پورې نو خو هلته خو دا حکم څوک وګرځېده منسوخ وګرځېده بیت المقدس ته لمونځ کول باید مونځ چاته سوی وای خو دا څلور مونځونه چې د چا وکړل د مسجد قبا خلکو کول طالبانو نو تأخیر د بیان راغلی چې بیت الله ته سي عن حاجت موجود دا ناروا ده طالبانو تأخیر البیان عن وقت الحاجت نو بلقینی وی طالبانو نو صحیح خبر دا ده چې نبی د بخاري حدیث نه معلومیږي د عبدالله ابن عمر نه چې نبی علیه السلام دوی څه وخت خبر کړل د سحر نو خو دې نه معلومیږي چې هم د شپې نازل سوی که د ورځې نازل وی د بیان مؤخر کونه خو طالبانو ابن الحجر رحمه الله وی په فتح الباری کې وی نه
صحیح خبر دا د اصل کې دا آیات د شپې نه د نازل. دا آیات څه وخت نازل سوی؟ د ورځې. خو که ته وایې تاخیر البیان عن وقت الحاجت، مونږ بیا د دې جواب کوو. دلته دوه خبره ول طالبانو. یو دا و چې داخل د مدینې منورې ته د مازدیګر وخت کې خبر ورسېده. مسجد النبوي کې نبی علیه السلام په مسجد النبوي کې آیتونه را نازل سول. د ماسپښین په مانځه کې د ماسپښین مانځه نه وروسته نبی علیه السلام اولینی مونځ چې بیت الله ته وکړو طالبانو، هغه د مازدیګر لمونځ و. دلته چې نبی علیه السلام مونځ وکړ، د نبی علیه السلام سره په مانځه کې یو صحابي شریک و، دا بنو عمر ابن العوف یوه قبیله وه طالبانو چې دې ته مسجد القبلتین وي. دا مسجد نبوي ته مدینه کې نږدې و، جومات ته مسجد القبلتین. دې طرف ته هم قبله ده طالبانو، دې طرف ته هم قبله ده. نو هغوی په مانځه ولاړ ول طالبانو. د سړي غږ پې باندې وکړ، وی قبله بدله سوله. دوی خو شام ته ولاړ ول، قبلې ته بیت المقدس ته. په مانځه کې را بدل سول طالبانو. چېرته مخونه واړول؟ بیت المقدس ته، بیت الله ته مخونه واړول. مازدیګر چا ته خبر ورسید؟ بنو عمر ابن عوف ته، چې دې ته طالبانو مسجد القبلتین ورته وایي. مدینه منوره کې د الله مو نصیب که. و بیا چې ورغلی د تاریخ چې درته معلوم بیا به خوند هم ترې واخلی. او بیا دریمه خبر طالبانو دا وله چې بیا د مدینې نه باندې خلکو ته طالبانو چې هغه خلک ول څه ورته وایي، د قبا خلک رښتیا داخل د مدینې بنو حارثه و مسجد قبلتین خلک بنو عمر ابن عوف د قبا خلک دي بنو حارثه. طالبانو مازدیګر مونځ رسول الله چیرته وک؟ مکې ته اولینی مونځ د مازدیګر. د همدغه مازدیګر مونځ طالبانو بنو حارثه ته خبر ورسېد. دا بنو حارثه ول طالبانو. بنو حارثه مسجد القبلتین. بنو عمر ابن عوف دا خارج له مدینې نه ول چې قبا والا طالبانو. دوی ته څه وخت خبر ورسېد؟ د سهار په مانځه کې. خبر پوه شول؟ یعنې د ابن حجر او د سیوطي په رایه باندې طالبانو دا آیات د ورځې نازل سوی ده. څوک چې وایي د بخاري حدیث چې څه وخت نازل سوی ده، نو هغه د شپې دا مطلب نه ده طالبانو. یعنې خبر دوی ته دغه وخت کې را ورسېدی، یعنې پرون نازل سوی دی مطلب. خو خیر د مونږ او د تاسې خبره خو داسې وه طالبانو، قرآن اکثره څه وخت نازل سوی؟ د ورځې نازل سوی. کله کله څوک هم نازل سوی. دغه خو فکرو جنجال باندې خبره تېره سوله. څوک وایي د شپې نازل ده، څوک د ورځې. راجحه مو څوک وبلله چې ورځې نازل ده. هغه بنو عمر بن عوف یعنې د مسجد قبا خلکو ته خبر څه وخت ور ورسېد. نو خو دا یې خوند یې ونه کړ طالبانو. د بل مثال ته به شو. عایشه رضی الله عنها وی بلال رضی الله عنه یو ورځ نبی علیه السلام ته راغی، د سحر اذان یې کو. د سحر اذان یې کو، اذان یې کړی و طالبانو. نبی علیه السلام ته راغی، نو نبی علیه السلام زړل، سحر را جګ سوی و. نبی علیه السلام ته ویلي بلال صاحب یا رسول الله ما یبکیک، شی دې زړی ولې زاړې؟ نو هغه ورته ویلې رسول علیه السلام ولې به نه زاړم، بیګا شپه الله دا آیتونه نازل کړي. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. دا آیتونه بیګا د شپې نازل سوي دي، څنګه به نه زاړم؟ نبی علیه السلام بیا حدیث کې داسې ویلي ویل لمن قرأها ولم یتفکر. هغه څوک دی هلاک سي چې دا آیتونه ووایي او فکر پکې ونه کړي. طالبانو تاسې خو دا قرآن ته نه د نحوې دپاره ګرځولی، ټول عمر مم په دې نحوه کې تیر سو، هغه مم زده نه کړله. قرآن طالبانو د چا دپاره نازل ده؟ تفکر دپاره. ان فی خلق السماوات والارض اوس طالبانو وروسته چې دې آیتونو ته ورغللو، بیا زه تاسو ته طالبانو خبرې کوم. الله اسمان څنګه پیدا کړي، مځکه یې څنګه پیدا کړي، ورځ او شپه یې څنګه پیدا کړي، څنګه طالبانو کال راځي، څنګه شپه راځي، څنګه د سیارو حرکت ته، علم هیئت ته، د موږ علوم مولیانو سره چې کینې وي دا د مکتب علوم دي. الله دې دوی په حال رحم وکړي. ځکه موږ نن ناکام یو طالبانو، هېڅ پرمختګ نسو کولی. علت دا د طالبانو موږ د علم خلک نه لرو. کله موږ چې د علم خلک پیدا کو، دا اوس تاسو ته پته نه لګېږي طالبانو، دا چې ورګډ سو بیا به تاسو ته پته ولګېږي.
معوذتان قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دام څه وخت نازل سوي دي طالبانو؟ د شپې نازل سوي دي. ستی خو انشاءالله تاسې د ما په خبر پوه شولې. قرآن طالبانو په ژمي کې هم نازل سوی ده، په اوړي کې هم نازل سوی ده. دا دومره ډېر مهم بحث نه ده. طالبانو په ژمي کې طالبانو د اف ان الذين جاءوا بالاف د عایشې رضی الله عنها د اتهام قصه چې وه طالبانو، چې تاسو ته دویم طرف تفسیر کې بیا راځي، شیخ صاحب یې درته بحث وکړي. طالبانو بخاري شریف کې حدیث راځي د ژمي ورځ وله نبی علیه السلام باندې وحی را نازله سوله. کله چې نبی علیه السلام باندې وحی را نازله سوله یخه مو ډېر طالبانو د ژمي ورځ وه، خو نبی علیه السلام باندې خولې راغللې. په خبر باندې پوه شولې؟ یعنې دا وحی به دومره زور درلوده طالبانو چې کله به نبی علیه السلام باندې وحی نازله سوه څوک به سو خولې به پې باندې راتللې. طالبانو قرآن چې دا اکثر قرآن په چا کې نازل سوی؟ په ویښه باندې. آیا قرآن په خوب کې په رسول الله نازل سوی؟ داسې قرآن په نبی علیه السلام نازل سوی طالبانو چې هغه په نبی علیه السلام ویدو قرآن دی نازل سوی وي؟ نو طالبانو د مسلم شریف حدیث ته د انس ابن مالک بینما رسول الله صلی الله علیه وسلم بین اظهرنا، انس ابن مالک وی نبی علیہ السلام دی مونږ په منځ کې ناستو، اذ غفا اغفاءة خوب ور باندې راغی، خوب نه چې بیرته راپورته سو سر یې راپورته که متبسما خندل یې. د نبی علیہ السلام عادت دا و طالبانو خندل یې نه، یو قهقه ده طالبانو، یو ضحک ده، یو تبسم ده. نبی علیہ السلام به طالبانو خندل داسې به خوله سره لاړه غاښونه به ښکاره سول، حتی داسې به و طالبانو خوله به دومره خلاصه سوله حتی صحابه وی موږ به خوله کې دلته دننه یې وړه ژبه غوندې ده، دا به مو ولیدله دومره به خو اواز یې خندا سره نه کوو طالبانو. دا د رسول الله اتباع ده، دا د نبی علیه السلام سنت دی. داسې به نه خاندئ که خبر خو پوه شولې که نه؟ کله مو چې دا د مسلم داسې به نه وایي چې دا طالب مولا سره، دا د اسلام د دین یو اصل د طالبانو. په زوره به نه خاندئ، قهقه خندا باندې. الحسحسه فی نقض الوضوء بالقهقه، هغه عبدالحی لکنوي مې چې درته یاد کړه په دې کتاب هم جوړ کړی، الحسحسه فی نقض الوضوء بالقهقه، او دا سین پې ماتیږي طالبان، د احناف رایه ده. نو اکثر قرآن په ویښه نازل سوی. دا صورت کم صورت و طالبانو؟ نبی علیہ السلام چې وایي ما پوښتنه ترې نو کې د الله رسوله څه شی دي خندئ؟ قال انزل علی آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. دا طالبانو یعنی په ما نازل سو. نو دیجې نه علما استدلال کوي چې نبی علیہ السلام باندې سورة کوثر چیرته نازل سوی؟ په خوب. ټول قرآن په ویښه نازل ده. که چا درنه پوښتنه وکړه طالبانو په نبی علیہ السلام باندې قرآن په ویښه نازل سوی، په خوب کې نازل سوی، دا سورة ان اعطینا په نبی علیہ السلام باندې چیرته نازل سوی؟ په خوب کې نازل سوی ده. خو طالبانو په دې کې د علماو څه اختلاف شته. طالبانو یو عالم دنیا کې تیر سوی شافعي د امام رافعي نومیږي. رافعیان موږ احنافو کې هم لرو طالبانو، شافعیانو کې هم لرو. دا یو کتاب یې جوړ کړی، کتاب الامالي ورته وایي. امالي دې ته وایي طالبانو، مثلا دا طالب چې زه خبرې کوم لیکي، دې نه چې بله ورځ ته کتاب جوړ کړي، دې کتاب ته امالي وایي. بیا خبر پوه شولئ طالبانو؟ که د ما کتاب مو لیدلی تحقیقات طالبانو دا امالي ده، دې کتاب ته امالي وایي طالبانو. ځکه د ما شاګرد ما خبرې کړي لیکلي دي. څه ورته وایي طالبانو؟ امالي. نو اوس خبر د سره واورئ. امام رافعي یو کتاب جوړ کړی، کتاب الامالي نومیږي. د کتاب ده هلته یې داسې لیکلي دي طالبانو، دی وایي چې اصل کې قرآن په خوب کې نه ده نازل سوی ده، یو آیت هم نه ده نازل سوی په خوب کې، ټول قرآن په چا کې نازل سوی؟ د دې جواب داسې کوي دلته د اغفا نه خوب مراد نه ده طالبانو، دلته د اغفا نه دا مراد ده. کله به طالبانو چې په رسول الله باندې وحی راغله، د نبی علیہ السلام دا حالت عادي حالت بل عادي حالت نه بل حالت ته متبدل سو.
خبر پوهیږئ له عادي حالت نه به حال بل حالت ته لاړه. دې ته به څه ویلې؟ دې ته به بروحا ویلې طالبانو. بروحا بیا وروسته طالبانو نورم علمي بحث درته کوم خو اوس هم یاد سات. بروحا به هغه حالت ته ویلې چې د رسول الله باندې به وحی را نازله سوله. له عادي حالت نه به سړی بل حالت ته لاړو. دغه د بروحا حالت ته اغفا ویل سوله. داسې نه طالبانو چې نبی علیه السلام باندې دا آیات په خوب کې نازل سوی. نبی علیه السلام باندې فاغفا اغفاءة یعنی طالبانو هغه د بروحه حالت پر رسول الله راغی. دا معنی نه چې خوب کنه رنگ به تغییر سو خلی به پې راغلی طالبانو بل رقم ته به سو داسې ګنګس غوندې به سو رسول علیه السلام. دا خوب نه و طالبانو، دا د چا حالت و؟ د بروحه حالت و. دا خبر طالبانو چا کړې ده؟ امام رافعی په خپل کتاب خپل امالی کې ذکر کړی دا خبر، او سیوطي صاحب هم طالبانو دا خبر مختاره ګرځولې ده. دی وی صحیح دا ده ان اعطینام په چا کې نه ده نازل سوی، ټول قرآن په چا نازل سوی. خو طالبانو اوس د پلار خبره واورئ. یو عالم تیر سوی طالبانو ابن عقیله مالکی ده، امام مالک صاحب د مذهب عالم تیر سوی. طالبانو ورونو دلته خو راغلي یی ډېر څه به بیا ځان سره زده کوئ. تاسې مقلدین یې که غیر مقلدین؟ په څه شي کې نه ده درته معلوم، بس همدومره پوه یی طالبانو. په نحوه کې مقلدین یی؟ د چا مقلدین یی؟ مونږ په یو شي کې مقلدین یو طالبانو. مونږ په نحوه کې مقلدین نه یو. ګورئ طالبانو دا زده کوئ. مونږ په تاریخ کې مقلدین نه یو، مونږ په لغت کې مقلدین نه یو. که په لغت کې تاسې مقلدین یی طالبانو له ګوګل شریف نه څنګه بیا فتوا د لغت حل راخلی که نه؟ بیا خو نه وایي چې د احنافو کې. مونږ طالبانو په فروعو کې د امام ابو حنیفه رحمه الله مقلدین یو، په عقایدو کې د ابو منصور ماتوریدي رحمه الله مقلدین یو، یا اکثره ماتوریدیان یو، کله کله اشعریان هم سو طالبانو. اما په تاریخ کې، په لغت کې، په نحوه کې، په صرف کې، په منطقو کې، که په منطقو کې تاسې مقلدین وی طالبانو صدرام شویه ده او حمدالله هم شویه ده طالبانو. خبر خو پوهیږئ که نه؟ دا کافیه چې وایي طالبانو دا مالکی ده، ابن حاجب مالکی ده طالبانو. تاسې په خبر پوهیږئ؟ نو دا خو تاسې اصول ویلي نه دي. دا خبر به زه یم څومره درنده در باندې تمامه سوي که نه؟ که نه سوله درنده ډېره؟ نو باید درنده در باندې تمامه نه سي. الله مو په علم باندې طالبانو. نو طالبانو د علوم د قرآن کې موږ مقلدین نه یو. تاسې به وایي موږ ته څنګه د شافعیانو کتاب وایې، تفسیر کې موږ مقلدین نه یو. صرف هغه د احکامو بحث کې بیا موږ څوک یو؟ مقلدین یو طالبانو. مولیان وی تفسیر قرطبي کې داسې راغلي، ابن کثیر کې شافعیان دي طالبانو، یو مالکی ده بل شافعي ده. نو که درته خپل کتاب نه دی موږ په تفسیر کې مقلدین نه یو طالبانو. په خبر خو پوهیږئ که نه؟ نو الله پاک مو طالبانو له بخل نه وساته، تنګ نظرۍ نه مو الله وساته. الله پاک مو طالبانو دا د علم بار غټ که. که دومره وړکای پړی دې راواخیست بیا به یو څو شیان پکې وتړې طالبانو. دومره غټ پړی وتړه چې علوم پکې رواچې. ابن عقیله څه وایي طالبانو؟ دی وایي زه د امام سیوطي او د امام رافعي سره موافق نه یم. ولې نه یم موافق؟ ګوري طالبانو یوه ملام خبره وکړه بلم اوس کوي. موږ به طالبانو د دواړو ملایانو خبرو د سر په غوږونو اورو به یې که به نه اورو. خو طالبانو چې کومه خوند یې موږ ته راکاو داسې معقوله خبره وه هغه به منو. ابن عقیله څه وایي؟ قرآن په خوب کې نازل سوی ده. د طالبانو یو کتاب نه نقل کړی ده له سیرت یو عالم ښودلی د امام نوم باندې یاد کړی، دغه د سیرت نه نقل کړی. لیکلي دي نبی علیه السلام وی زه چې کله غار حرا کې وم هلته ویده ومه، د شپې جبریل علیه السلام په خوب کې راغی، ما ته یې یوه ټوټه راوړه د ورېښمو وه. اقرأ باسم ربک الذي خلق الانسان من علق. دا پې لیکلي وی ما ته یې راوړه اقرأ. ما ورته ویلې ما انا بقاري. بیا یې وی زور کړلم، بیا یې راته ویلې اقرأ. خوب کې دا په ما را نازل سو. بیا چې راویښ سوم طالبانو څه وخت بعد بیا م را نازل سو. نو امام ابن عقیله مالکی وی دا آیات دوه وارې نازل سوی. یو وارې چېرته؟ یو وارې؟ نو دی وی چې خوب کې قرآن نازلېدل څه ممنوع نه ده، ځکه د انبیاو خوب هم څوک ده؟ خوب کې طالبانو ځکه د خپله د وحی شپږ څلوېښتمه برخه د وحی هغه څوک وه؟
خوب طالبانو. نو کومه خبر چې ابن عقیله کړي طالبانو ډیره بده خبر نه ده. نو بیا کسی دوه خبرې دي، که ته وایي خوب لیدلی دی ناتوی نه قرآن نه ده طالبانو، خوب کې نازل سوی نه طالبانو. د نبي خوب هم څوک ده؟ وحی ده طالبانو. نو چې د نبي خوب وحی سو 2 سورتونه بیا طالبانو الله په وحی په خوب کې نازل کړي، یو ان اعطینا یو اقرا، هغه 2 آیتونه طالبانو بیا بیرته یقظت کې نازل سوي دي طالبانو. دوی یو کتاب جوړ کړی الزیادة والاحسان فی علوم القرآن، 10 جلدونو کې کتاب د طالبانو. څو؟ الزیادة والاحسان فی علوم القرآن. لږ به دمه وکړو طالبان، بیا شروع سو.